د هغه ذات په نامه چې رحمان او رحیم دی. په انسان یې رحم وکړ. انسان ته یې وویل ته به د ما په مخلوقاتو کې تر ټولو بهتره مخلوق اوسې. او همدا انسان دی چې د الله سبحانه وتعالی ښکلې دنیا نور هم ښایسته کولی شي. دا د انسان کمال دی. انسان کولی شي په دنیا کې ډیر کارونه ترسره کړي. ای کاش یو ورځ موږ تاسو افغانان هم وشو کولی چې خپل ګران هیواد افغانستان تر دې هم ښایسته جوړ کړو. دوستانو زه په انګلستان کې یم. د انګلستان په سکاټلند او د سکاټلند په ښکلي ښار ګلاسګو کې. ښکلی مې ځکه وویل چې واقعا ښکلی دی، خو سکون پکې نشته، نه جسمي او نه روحي. ای کاش ما او تا او زموږ چارواکو هم کولی شوی د خپل وطن لپاره په دا بڼه باندې کار وکړي، نو یوه ورځ به زما او ستا وطن هم تر دې ښکلی و. دلته هر څه شته، خو والله سکون پکې نشته. هو، د زړه سکون پکې نشته. مشران څه وایي؟ هر چاته خپل وطن کشمیر ده. د یو آباده، خوشحاله، سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله. ستاسو ورور حکمت آصفي.